د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه نوې لار جوړه او پرانستل شوه. دغه کار پاکستان ته څومره زیان رسولی شي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ایران له لارې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ لار پرانستل شوه. ایرانی رسنیو راپور ورکړی دا لومړی ځل دی چې د اورګاډي په وسیله له هند څخه سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته رسیدلی دي. ایرانی رسنیو د افغانستان لپاره د ایران د پټلۍ پراختیا کنسورسیوم اجرایوي مشر مصطفی رضایی له خولې راپور ورکړی چې د درېنۍ یا سې شنبې پر ماښام د افغانستان او هند ترمنځ د ځمکې له لارې د سوداګرۍ لومړۍ جوپه د اورګاډي په وسیله د ایران له لارې هرات ته رسیدلې ده. رضایی ویلي چې په دغه سوداګریزه جوپه کې 6 کانټینره توکي له هند څخه د ایران له لارې افغانستان ته ولېږدول شول. د نوموړي پر خبره دغه سوداګریزه جوپه د ایران د خراسان رضوي د شمتیغ ریلی پولې له لارې افغانستان ته واوښته او د هرات روزنک ریلی تمځي ته رسیدلې ده. رضایی همداراز ډیره کړې ده چې سږکال د هرات خواب اوسپنې پټلۍ له لارې تر اوسه د ایران او افغانستان ترمنځ له 10,000 ټنه څخه ډیر صادراتي او ترانزیتي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې لیږدول شوي دي. د اسلامي امارت د اوسپنې پټلۍ د کنسورسیوم مشر وایي چې د خواب هرات پټلۍ په کارنده کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ انډول ډیر شوی او د سوداګرو لپاره ترانسپورتي لګښتونه به رالږ شي. د هرات خواب پټلۍ چې 220 کیلومتره ده په 4 برخو ویشل شوې چې 2 برخې له خواب تر شمتیغ په ایران کې 80 کیلومتره او دریمه برخه یې له شمتیغ تر روزنک 2 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې ده او 4مه برخه یې بیا له روزنک تر هرات پورې 80 کیلومتره ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.